دا ځل را سره دیدار صاحب په خپرونه کې میلمه دی. زمانه مې په غربت پورې خندا کړي خو پیسه چې را سره وه ډېره ښه وه. تا د بل سړي لاس ونیو روان سوې ستا خو جوړه بهانه وه ډېره ښه وه. د دیدار قبر ته ډېر ګلونه راغلل ستا د ګلو چې غونچه وه ډېره ښه وه. دا پوښتنه خیر نه ورنه کړه. بهار لاړ خزان راغی ته رانغلې دا څوم ځل د پسپرلي خاورې انبار سوې تا چې چاته لیونی لیونی ویلې ستا په هغې لیوني خاورې انبار سوې. ته غزل وایي شادابه خلک چوپ دي شاید شعر کې به دې نه وي د وا آواز دی. خلکو زړې یاري تازه کړې زما پر نوې یارۍ اور ولګېدنه رسول الله ته به ګیله کړم ستا په امت کې زه بې یاره ګرځېدمه. سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو په دې هیله یم چې رک روغ به یاستئ او د صحت په جامو کې بنغښتي وئ. درنو لیدونکو نو نن یو ځل بیا ادبي خپرونه ده راسره او دا ځل راسره دیدار صاحب په خپرونه کې میلمه دی. دا به هم ډېر ملګري پیژني او د ده د شعر د ځانګړي انداز په خاطر باندې او د ده د ښه شعر په خاطر باندې دیدار صاحب سره به څو لنډې خبرې کوو له ده نه به شعرونه اورو. پیل کې خو دیدار صاحب ستړی مه شي په خیر راغلی. مننه شاداب صاحب په خیر راغلی ورونه قربان اوسم مننه چې موږ ته مو وخت راکړ ورونه. ډېره مننه دیدار صاحب ژوند زندګي دې په خیر روانه ده. شکر دی الله احسان ده الحمدلله الله نه راضي یو. ډېره ښه ده. پیلن خو ما او دیدار صاحب په کابل ولایت کې ناست یو دا راته وي او دیدار صاحب کوم ولایت یې اوسېږي چېرته پیلن؟ زه خو یم اصلا د لوګر یم او اوسېږو دلته بیا کابل کې. ملا بسم الله کلي بس د یو ولایت یو. ښه ده ډېره ښه ده. او دیدار صاحب تا نه به په پیل کې شعر واورو. سلامت دی. دغه یو درې بیته دي چې په ما د وخت هر یو الزام راغی خو ته رانغلې. په ما د وخت هر یو الزام راغی خو ته رانغلې زما پوښتنې ته ټول خام راغی خو ته رانغلې. دا څویم ځل ده چې وعده کوې خو نه رادرومې دا څویم ځل ده چې ماښام راغی خو ته رانغلې. دا څویم ځل ده چې وعده کوې خو نه رادرومې دا څویم ځل ده چې ماښام راغی خو ته رانغلې. یو داسې وخت چې بیخي مې فکر ډېر خراب و. یو داسې وخت چې بیخي مې فکر ډېر خراب و کور ته ساقي سره له جام راغی خو ته رانغلې. غزل به ووایم شاداب صاحب ستا د حسن تماشه وه ډېره ښه وه. ډېره ښه وه عجیبه شانتې قصه وه ډېره ښه وه. ګنې ته خو زړونه دومره ډېر خراب وي ظاهرا د قواره وه ډېره ښه وه. ګنې ته خو زړونه دومره ډېر خراب وي ظاهرا د قواره وه ډېره ښه وه. ته چې زموږ کلي ته راغلې جانانه د وصال خوږه شېبه وه ډېره ښه وه. ما یې سترګو ته کتلی نه سو خلکه حیاداره پښتنه وه ډېره ښه وه. خودکشي راځینې نه کېده حرامه مرګه تا ته معاصره وه ډېره ښه وه. زمانه مې په غربت پورې خندا کړي خو پیسه چې را سره وه ډېره ښه وه. تا د بل سړي لاس ونیو روان سوې ستا خو جوړه بهانه وه ډېره ښه وه. د دیدار قبر ته ډېر ګلونه راغلل ستا د ګلو چې غونچه وه ډېره ښه وه. دیدار صاحب داسې په موډ کې لګې زما موډ دې سره هم ما یو هغه دغه شعر مخکې نه ده که نه ما سره څوک هغه ناست وي که نه چې هغه راوایي ما د شعر سیستم ټول ته لږ راغی کېږي نو خیر زه بښنه وکړم چې کله ما شعر شروع کړي بس ته به ته نه غوږ نیسي هغه لکه په دغه لیول هغه چې ما ته څوک هغه منځ کې لکه هغه راته ووایي که نه ما نه هغې نه ځکه ما نه ګډوډېږي. زما مطلب دا و دیدار صاحب داسې موډ کې ویل موږ هم داسې غمجن کړو که نه. ډېره ښه ده دیدار صاحب تا خو هم ډېر خلک لولي په شاعرانو کې ته څوک لولي بیا؟ دا پوښتنه خیر نه ورنه کړه. شو ماښام په زندګي خاورې انبار سوې توبه خدایه په لالي خاورې انبار سوې. د دې هر سړي په زړه کې ځان ته ځای و نن په داسې یو سړي خاورې انبار سوې. جنګ د زمه په وطن کې بیا رانغلم پوشه ستا په تورپې کې خاورې انبار سوې. بهار لاړ خزان راغی ته رانغلې دا څوم ځل د پسپرلي خاورې انبار سوې. تا چې چاته لیونی لیونی ویلې ستا په هغې لیوني خاورې انبار سوې.
دا خو ځکه چې دیدار د سلو یارو چې زما په دې یاري خاورې انبار شوې. اخره کې خو به دا درکوو که نه؟ او اخره کې ممکن چې کله کیسه خلاصه وي. دا لومړی شاعر ما وکتو چې وایي چې د غزل کې تاسې دا ته لږ صبر کوئ او نور خو چې دا څومره بیا خلکو چکچکې دي همته په غزل باندې نه زه لکه ما د هغه یعنې دا یم چکچکې نه خوښوي دا وایي په غزل مې 2 کسه پوهېږي که نه خو زه یې واوري نه هغه نه چې ما ته څوک راوغږېږي که شعر له درنه وځي بېرته چې خپله لاره منې هغه په دغه یو طرز شعر وایي که دا ښه حساب ته غزل وایي شاده به خلک چوپ دي شاید شعر کې به دې نه وي د وا آواز او یو بل بیت دی دیدار صاحبه شعر ته چکچکې وهل ښه کار دی خو چوپ کېناستل شعر ملنډې دي بیخي خرابوي سړی نو ځینې خلک به دې فکر دي او تا ته مې پکې منفرد سړی وکتلې دا به ډېره ښه شوه. ښه دیدار صاحب زه دیدار صاحب خو په ټپو هم ډېر خلک دې پېژني که نه چې ته لنډۍ وایي او ډېر خلک ستا لنډۍ هم خوښوي. زه به درته یوه ټپیزه ووایم او ته به راته بیا څو لنډۍ ووایي. ټپې به ووایم خو تکراري به وي شاید بس چې زمونږ لپاره به ځینې لیدونکي به داسې چې هغوی لپاره به نه وي. امن به راشي ورک به غم شي وطن به ټول شړشم شړشم شي د مسافرو غم به کم شي او که سړی ډېر په زړه محکم شي چې د جانان له څنګه ځي ژړا ورځي تا ته غوږ یو دیدار دا ته چې تلې خاموشه لاړې خلک له خلکو نه اخلي رخصتونه د مینې اور به مې مړ نه سي کله جامو سره دریاب ته ودانګمه خلکو زړې یاري تازه کړې زما پر نوې یارۍ اور ولګېدنه رسول الله ته به ګیله کړم ستا په امت کې زه بې یاره ګرځېدمه سوال خو مې ته ومنې خدایه د پیغمبر امت مې سوال نه قبلوینه او بېګا د یار کوڅې ته لاړم په خندا لاړم په ژړا ترې نه راتله. ډېره مننه دیدار صاحب کور ودان خدای دې ښه لره په دغه لنډ تنګ وخت کې موږ ته خپرونه دا تاسو تکلیف ګاللی له کونړه راغلی اوسه دلته کابل ته وروره نو مننه خیر اوسې چې ماته وخت راکړې جار اوسې مالا مخیر. ډېره مننه. پرون مې فیسبوک کې یو پوسټ کړی و مظلوم یار صاحب ډاکټر حیران صاحب سره ناست وم هله کابل ته چې لاړ شو کوم کار پسې تلي و هغه هم نه شي دغه ادبي ملګري چې وي نو دا سوچ کړو چې دا دوی هم پکې ولیده. ستاسې د کور ودانې ډېره مننه. بیا هم د پامیر ټي وي درنو لیدونکو ډېره مننه چې تر دې دمه راسره وئ. دیدار صاحب سره په پلازمینه کابل کې ناست و له ده سره مو ادبي بنډار وکړو. دیدار صاحب شعرونه او ټپې وویلې کیسې مو وکړې په دې هیله چې له خپرونې مو خوند اخیستی وي. تر بیا او بلې خپرونې پورې تاسې په لوی الله سپارم ښاد آباد او بریالي اوسئ.